بس پتنګي مستي او اجمله کستړې بس جوړ تاسو په خبرې کنه یو کار د ډیر ضروری ده دا کول غواړي وروړه هغه څنګه کار دی داسې کار ده کنه خبره داسې ده کار داسې ده مدولا پیژنې پیژنم ولي پیژنې بالکل پیژنم ډېر سره خواږه سوي دي وای زما استاد مرګ اورېدلی کنه دا دوی په منځ کې به لانجه کولي دا ډېر اهم ضروري کار ده خاموش بېغمه شه دا به اوس کول غواړي بس پلوا کې د اډوکې لیدلې نه دی لیدلی دغسې پکې اډوکې اچوه تا به تواړی چې دا کو ته ترې خلاص شي زنګ ورته وهې راځي ووهه ته سلام علیکم مدولا ښې جوړې طبیعت دې ښه ده ښه جوړې او ما و اجملي دلته اوس دلته د موږ څنګ ته ولي روان و او دا رقم خبرې در پسې کولې دا رقم خبرې وایي مدولا خو چې ده که نه وایي پرېږده مې شهید ده اجمل شهید ده سلام علیکم وروره صحیح خبره کوي پوه شې وجلو پسې ستا راغستې ده چې ګرځې ځان سره 15 ټکۍ چاکو ګرځوه ګوره سبا به مونږ خبر نه یو لرې به دې بار په وایي دې ورته او که نه وروره چې دې نه لرې ګرځه لرې آفرین اوس چې ګرځې په سر باندې لونګه کا اچوه لکه ګوره اوس ولي ته څنګ کوو ځه ټونګ یې وکړو ولي ښه جوړې اوس مدولا زنګ کړی و اجمل شهید ده وروره هغه سړی در پسې ګرځي 15 ټکۍ ټاکو دی ورسره وجنې یې وایي دې وایي سیده ده ولي وایي پرېږدمه نه موږ ته روان یو ته چېرته یې موږ ته روان یو لونګک په سر اچوه موږ ته روان یو راځه ورځو نو تا ته ما ویلي دا دی چپ شه ته راځه السلام علیکم چک څه سړي مه سکه په ما ډېر ګران تشویش دې مړه کړو دې ورته شروع کړه که زه ورته شروع کړم ډېر اهم خبره ده ته دلته بېغمه ناست یې تا ته خو ما زنګ کړي غوږونه دې خلاص کړه دا اجمل شهید مدولا دې وایي ویلې پرېږده مې نه داسې وایي ویلې پخو لاسو یو چاکو ورسره ټاک 15 ټکۍ و خو چې په دې مې د لرې ډېران کې نه ورسره تر هغې نه پرېږدم ډېر ګوره په ځان نه تا څه پتو سره کړي دي مدولا سره یا د لاسو به یې ونس کې هو نه دي پرېږدي وایي سړی پرېږده به نه وایي داسې به یې کوم که نه چې د پښو لاسو به یې غورځومه دا کله دی دا اوس یې دا خبره کوله نه دي پرېږدي مدولا دې بلکل نه پرېږدي نو ځان سره پام کوو زه خو صرف دې دپاره ته راغلم صحیح ده ما صرف موږ پوهولې په موږ ګران موږ غاړه خلاصه ده اوس یې پرېږده که نه دا چېرته و سبا ته نه ده سبا ته کار کتلی ده ورځم موږ د سره ولاړ یو ګپ وګه 15 ټکۍ چاکو ورسره د لرې دی په ډېران او موږ د سره ولاړ یو باندې غاړه خلاصه موږ د سره وګپ وګه ولاړ پرېنږدې ښه موږ به اوس نه لاړ شو که ستا خوښه بس حوصله کوه زه به دې سره ګورم حوصله کوه ګوره پام کوه ډېرې بدې خبرې وکړې خو څوک خیر دی اوس راغلی دا پام کوه ځان سره ته دلته ناست یې بېغمه او موږ تا په غم کې ګرځو راګرځو ولې څه شوي په غم کې ګرځو راګرځو او ته دلته بېغمه ناست خبر نه نه دی د ښه که مونږ ویلې ته به اوس مړې مې جنازې ته مونږ درتلو ولې ولې ولي ویل وایي پرېږده مې چې څه شي لرې مې وایي پې توی کړی نه یې که نه دنه لرې مې وایي که باسلی نه وایي پرېږده ولي در پسې ولې ځان ته کار وکړه یا وروره بله خبر ته کوم 15 ټکونو والا چاقو وایي لرې په ډېران کې غورځوم سر نه لونګک ته وګوره که سترګې سرې دي در باندې پرېږدي دي نه ولي وایي د پښو لاسو یې غورځوی کته پورته یې کړ مړ کوم یې پرېږده مې نه موږ د سره ولاړ یا وروره ته ترې نور خلاص ته لاس واچوه خو دا یو خبره زموږ در باندې غاړه خلاصه کړه په موږ ګران یې موږ ځکه درته او دغه کوه ټوټه موټه تړه چې په چاقو دې ونیوی سترګې سرې وي او موږ د سره ځان ته کار وکړه صرف چپه کوه موږ ګپ وګه ولاړ یو
زمونږ لاړو موږ لاړو زه لاړو بس د ځان خیال ساته هغه ویل وی که ډېر هغه کېږي وایي سبا 2 بجې دي وایي راسي پارک صحیح دی ورته ورځم پرېنږدې اوس ما ته لږ په غټو غټو وګوره ما ته خو د سترګې چې هغې سبا دنیا 2 ته بجې دي وایي راسي سبا 2 بجې نو نه پرېږدم ګوره ګرانې را باندې په ځان فکر کوه شل بوري سیمټ ته راځم نه لکه تا ما پسې دا خبرې څنګه کړي دي تا څنګه ما خبرې کړه اجمل ته ویلې چې سیوا سه پینځه شاکو دا واز نه مې ونی پرېګدا اجمل او شکیلا ته خو ما تا پاس ویلې ما نو چې دا پاس مګه راکړي څنګه پرېږدم خبرې نه کوي تا څنګه اجمل او اشکاکه ته ویلې چې زه تا پسې چاقو را یغه ما ته ټول خبرې وکړې چې د څه ویلې دا ما صبح در رسول اخی اجمل ته تا ویلې تا که ما ما صبح ویلې در رسول ها تا ته ما څه باد رسولي ټول خبرې غي ما ته غي وکړي ها تا ما څه پرېږدم تا څنګه اجمل ما ته ته ویلې؟ اجمل ویل چې څه دا ما ته اجمل ویل چې د سره ته څه ویلي تا ته ما اخر صبح در رسول چې تا ما ته خبرې کولې تا سره ما څه باد رسولي ما ته خو اجمل لا ټول خبرې وکړې اجمل او شپولا راغلي چې څه دا مدولا څه وایي څه وایي هغه ما ته مې هغې وویل چې دا دغه راپسې خبره دی درپسې خبره خبرې ما پسې هلکه هغه ولي ته خو زنګ وکړو مدولا ته خو 2 بجې وخت ورکړی چې ورپسې ورسي که نه چې ولي پسې ورسي څنګه وه هلو هلو ولي څنګه یې ښې جوړې موږ تا پسې ګوره ډېر ضروري کار هغه ویل مدولا وایي 2 بجې دې دلته راسي که نه 2 بجې ته اوس چېرته 2 بجې ورپسې ورځې که موږ درسره اوږه په اوږه ولاړ یو هغه صحیح ده ته راسه دلته راسه زه به ده سره وګورم راځه تاسو راسئ بېغمه شه وایي دلته راسي ښه وایي تاسې راسئ ورځو ښه زه ته راغلم زه هم ته زه راغلم راغلو ته بېغمه شه ونه ډار شه ونه ډار شه راسئ دا نه مو ټول کام لګو راسئ دا ګاډه خان دیوالی والا ولې څنګه نه دا چې تاسو تا دواړه موږ په جنګ څنګه اچوو دا راسئ نه پرې تاسې چوپ شئ زه تاسو ته خبره وکړم تاسې په موږ ډېر ګران موږ د دې ګرانښت له وجې دا خبرې ته کړې ته به دا ما پوهېده یو سړی و که نه اجمله یو سړی و هغه به داسې داسې ته دا زه نه تخته ما داسې داسې به ته داسې داسې ته څنګه به او ته هغه زما موټر سایکل نه و هغې ته ما هغه ګیر را کړه هغه به داسې داسې هغه وګورئ والکه داسې داسې هی رذیلانو منافقانو تاسو زه پرېږدم چې تاسو باندې ټول کلی خبرو ما دا 2 خپاخان دویان ختموي تاسو نه پرېږدم دا تاسو خبرې څومره غټه ګناه ده تاسو سره به زه وروسته ګورم ټول کلی در باندې خبرو ما پرېږدم هم چېرته ولې هغه زه و سم موټر سایکل و که نه ویښته ته دې سړي نه دي که نه او رکشا ما دې سر ته دې وګوره 2 کسان دې په جنګ وانه چول ته وګوره تا ته مه وایي چې دا 2 ته پلانجه ونه شول لرې ته مړه. کوم ځان ته له تکړه وایي ایسته څه ډېکې مه هلکه وایه ډېکې مه قسم ده د دې غوږ دا خوله خوله دې وانه غوږ دا څنډه دې داسې څه به دې وایم غوږ پزه دې څنډه ولا دې؟ ایسته نیر ته واچوم زما پسې خو دې پسه پیدا کولی نه شي ولا اوس ایسته هلته ته واچوم 15 ورځې دې زما خرابې کړې شین دې کم شین مې کې دا سپین ښه یم شین مې کې دا خلک په جنګ ما چې موبایل لري به داسې ایسته څه بیا کړي انسانان ولا اوس دې ایسته واچوم و تاسو ووهلم خود مې ته ووایي تاسو ووهلم غټ سړی موټر انسانه کم کړه شیطانت غټ سړی دی نه به نور غټېږي لکه اوښ دومره اوښه د شیطانت بده خبره ګناه ده په خپله شیطانت پسې راغلی ما ته شیطانت مه کوه خدای دې ولاکه وبخي